دلته یو شکل لرو او موخه دا ده چې موږ په مثلثاتو کې له خپلې پوهې نه او په دې شکل کې د راکړل شویو معلوماتو نه په ګټې اخیستنې سره د دغه زیړ زول یا د دغه زیړ خط اوږدوالی پیدا کړو یا د دې زیړ زول د اوږدوالي اندازه پیدا کړو. د دې د پیدا کولو لپاره تر ټولو لومړی موږ باید په دې پوه شو چې دا زیړ زول یا دغه زول چې موږ یې غواړو پیدا کړو دا په کوم مثلث کې ده. دلته که وګورو دا زول په دغه لوی مثلث کې ده. زه یې که دلته په همدا زیړ رنګ دا نور زول هم نښاني کړم په دغه مثلث کې ده. چې دا یو قایم الزاویه مثلث ده، دا یې هم قایمه زاویه ده او دا یې هم بله زاویه ده. خو دلته موږ ته همدغه زاویه په دوه بیلو زاویو راکړل شوې، یو الفا او یو هم بیتا. اوس که موږ د دغه ټولې زاویې یعنې د الفا او بیتا ساین پیدا کړو، موږ په رښتیا کې د همدغه زول اوږدوالي اندازه پیدا کړې ده. یعنې که موږ غواړو د دې زول اوږدوالی پیدا کړو، موږ باید ساین د الفا جمع بیتا پیدا کړو. ساین د الفا جمع بیتا. موږ که ساین د الفا جمع بیتا پیدا کړو، موږ په رښتیا کې د همدې زول اوږدوالی پیدا کړی. کله چې تاسې دا وینئ د تاسې مغزو ته حتما دا راځي څخه دا خو په مثلثاتو کې یو مشخص فرمول لري، که موږ یې دلته ولیکو حتما دا پیدا کولی سو. دا فرمول موږ ته داسې وایي چې ساین د الفا جمع بیتا مساوي کیږي لم. ساین د الفا ضرب دی کوساین د بیتا جمع کوساین د الفا ضرب دی ساین د بیتا. اوس دلته موږ ته په دې شکل کې بعض معلومات هم راکړل شوي دي. معلومات په دې معنا چې د بعضې زولو اندازې راکړل شوي دي. موږ باید د همدې معلوماتو نه په ګټې اخیستنې سره ساین د الفا کوساین د بیتا کوساین د الفا ساین د بیتا پیدا کړو. موږ که وغواړو ساین د الفا پیدا کړو، ساین د الفا دا مساوي کیږي، دا د الفا زاویه ده. موږ که غواړو د الفا د زاویې ساین پیدا کړو، موږ باید د هغه زاویې مخامخ زول د هغې زاویې په وتر وویشو. دا یې وتر کیږي، دغه شین خط یعنې چې دغه خط یې وتر کیږي چې دا یو ده او مخامخ زول یې هم 0.5 ده. په دې معنا چې 0.5. اوس که وغواړو کوساین د بیتا پیدا کړو، کوساین د بیتا دا مساوي کیږي، دا بیتا ده. که موږ غواړو د دې زاویې کوساین پیدا کړو، دا مجاور زول یعنې چې دغه زول چې دلته یې اندازه هم راکړل شوې ده 0.8 په وتر وویشو چې وتر خو یو ده، په دې معنا چې دا کیږي 0.8. اوس که موږ غواړو کوساین د الفا پیدا کړو، کوساین د الفا دا مساوي کیږي، دا د الفا زاویه ده او دا هم مجاور زول ده او وتر هم یو ده. مجاور زول څو ده؟ بالکل جذر درې پر 2. پاتې سو ساین د بیتا. ساین د بیتا دا مساوي کیږي، دا د بیتا زاویه ده. که موږ غواړو د دې زاویې ساین پیدا کړو 0.8 وتر هم یو ده 0.8. اوس راځو همدا قیمتونه دلته ځای پر ځای کوو. دلته ساین د الفا څو ده؟ ساین د الفا 0.5 او کوساین د بیتا څو ده؟ 0.8 ضرب د 0.8 جمع کوساین د الفا څو ده؟ کوساین د الفا جذر درې پر 2 ضرب د ساین د بیتا څو ده؟ 0.8. دا زه 0.8 نه لیکم، د دې لپاره چې دا کسري ده زه دا هم په کسري بڼه لیکم، دا لیکم 4/5. 4/5 بیا بیرته مساوي کیږي له 0.8 سره، یعنې کوم توپیر نه کوي. اوس وخت د دې را رسېدلی چې موږ همدا ساده کړو. 0.5 که 0.8 سره ضرب سي دا مساوي کیږي له 0.3 سره جمع. اوس که چېرته دا دواړه سره ضرب کړو، دا کیږي 1 2 2 4، دا کیږي 2 جذر 3/5. دا هم زموږ د پوښتنې ځواب کیدای سي، یعنې کومه ستونزه نه لري، خو موږ کولی سو دا په بله بڼه هم ولیکو. هغه داسې چې دا هم په کسر تبدیل کړو، دا مساوي کیږي، دا ولیکم 3/5
لس جمع دا هم په داسې یو شکل ولیکم چې مخرج لس سي دا داسې لیکلی سم چې څلور ضرب دی جذر درې پر لس ځکه دوه دوه څلور پنځه دوه لس بیرته همدا دوه جذر درې پر پنځه کیږي. اوس که چېرته زه دا دواړه سره جمع کړم نو دا مساوي کیږي له دا مساوي کیږي درې مخرجونه خو سره یو شی دي درې جمع څلور جذر درې څلور جذر درې تقسیم پر لسو. نو دا زموږ د پوښتنې ځواب سو یا هم دا د دغه زیړ خط د اوږدوالي اندازه سو.